कोई ज़ब्त दे न जलाल दे मुझे सिर्फ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو قدرمنو کتونکو، ستاسو بونیر چې دی الحمدلله تعریف ضرورت نشته، ځکه چې بونیر خلک زه هر په بیان کې خپل وایم چې بونیر په شانتي خلک په دې کورایړ باندې مې نه لیدلي، ځکه چې دین په لحاظ سره ډېر دیندار خلک او ډېر میلمه خلک. الحمدلله زه دریم ځل د الله په لاره کې زما درېیمه چله ده او په بونیر کې ده. نو دا نور خلکو رانه ډېرې ګیلې وکړي دې ځله چې تاسو صرف بونیر ته ځئ. نو خبره دا ده چې د دې خلکو ما سره ډېره زیاته مینه او زما هم ورسره ډېره زیاته مینه ده. او بونیر خو بونیر دی. ګوره الله لارې ته دا خلک دومره ځي که نه او دومره خوښوي چې الله سبحانه وتعالی خپل په قدرتونو باندې دا ټول غرونه دوی ته ماربل کړل. دا ټول د الله انعامات دي. نو الله دې موږ ټول قبول کړي تر مرګه. او عبیدالله چې دی خو د الله ولی دی. ګورې ډېر زیات الله صفات اچولی دي. الحمدلله نجیب الله خان چغرزی راغلی دی زما نصرت له الحمدلله. خدای د ده هم د سره ډېر الله د ده درجات بلند کړي. او دی هم څلورو میاشتو را روان دی او دی هم انشاءالله عبیدالله چې دی دا هم را سره اناونس کړی دی 4 میاشتو. عبیدالله څه وایي؟ انشاءالله بالکل انشاءالله الله دې مونږ قبول کړي ټول. الله دې دا بونیر خلک دین دوګنی رات چوګنی ترقی ورکړي او الله دې ډېر زیات خوشحاله ساتي. د یو جهان مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام.